نو په چای پسې روټۍ مې ورسېده روټۍ پسې چای ورسېده ما کیمرا راکا چای پسې روټۍ نه روټۍ پسې چای ورسېده بار یخ ته یار دومره یخ ته اوس کنه اول مې لګ نه ملم جبا د خو لکه چابر ډاډي لګي جو بار ځکه چابر ډاډي نه لګي جو دې ځای پور راځي واپس ډېر ښکلی موسم دی پکې وچا بھائی قدم نه غځای د لار وته ها بھائی مونږ واپس لو خدا مونږ ته ډیر نامناسب و چې واپس لې او تاسو ته ملم جبې ټاپ نه خودلې نو خود بچو نو تاسو چل کو چې تاسو دا ملم جبې را ټاپ خایو او بیا واپس کیږو صحیح ده ها څه چل دی تاسو دای بیا څه چلی بیا خلک کوئی وخت رحمان غندل کوي ها بھائی دا د ملم جبې ټاپو دا چیر لیفټس دي او تل دی او ها ماړه سبق وشاړي ما ډاډي نه لګي په دغه ها بھائی دا مرګري چې دي کنه دلته را سره رمیس پینس دلته را میلاو شو ډیر زیاته مننه ځکه چې مونږ لره دوه ټیکټ راکو نو یو الله سره دوه تنه یو ټیکټ راکو ډیر زیاته مننه وروړي ویلکم وروړي د کوم ځای زه خو دې د پېښور یم خاله پېښور تاسو زه مردان اوسم ها مردان یې ډیر زیاته مننه وروړي ډیر زیاته مننه بھائی کو څوک راځي کنه نو دې خبره ده چې 1000 روپے پر هډ ټیکټ ته دلته کې او د دې سره 1000 روپو کې دا چیر لیفټ او انټرنس دواړه وي نو مونږ خو په دوه تنو ما رمیز دوه تنو باندې یو ټیکټ رال راکو چې دې کس تېرېدنه نه الو دلته یو ملګري وو هغوی ډېره زیاته مننه چې هغوی راله ټیکټ چې دی نو هغه یې راواغستو دوه کسانو دا خو اوس هغې ځای ته راسو که نه ماښام شي رمیزه زما بیټري لو شوه یاره خدای دې خیر حبايلو چیرلت راغوتو حبايلو چیرلت راغوتو ایا چیرلت روان شو دا خو دور په کلاره جی انا تیری ما خلې مړه په کلاره ویډیو کو چکتو کوته وای کته ډېر ګوري سړی چرته ویني هغه چې ویډیو کو کله چې زه یې کوم چې کوم کوي او ډېر ځای بس بیا وځه ویډیو کا بس دې په تو ورا وای ویډیو کا دا کوم ځای ته موږ رسو او د ملم جبې ټاپ او ملم جبې ټاپ ته راغلي وو کته رات نعیم بهي ناست دی اوس واپس کیږو ډېر ښکلی ځای دی او اوس به مونږ واپس روانګي کوو صحیح ده پاچو ځو هلکه بس ته مونږ اوس واپس ځو ها لاړو بیا چې زموږ څوک خوښي بیا ورسره موږ دا کار کوو ټیک ته انشاءالله دا کوم چینل ستاسو هغه نعیم او رمیزو نعیم او رمیزو واپس را روان یو دا وینه
او زما بیټري مکمل لو ده زما بالکل ختم یو پیره راته وارننګ راکو بیټري مکمل لو ده الله دې خیر وکړي چې مونږ کور ته ورسي بیا به چاره شته مرګي مزه ولګ پکلا راته مزه ولګ پکلا راته بس روان یو نیم بکارېدلې هلته مناسي نو بس ته زه کور ته ناوخته دی بیا وکړه صحیح ده نو په لاره به نور ګپ شپ هم لګو ستاسو سره زمونږ سره اوسئ ویلا کول نه ډېر ښه ډېر ویلاګ به نن کوئ او 10 منټه کوو خبرې به د خلکو سره کولې به زانګو کې به روان هغوی ته به سلامونه کړه یو سره شروع کړې وي بھائی داسې نه بھائی نه داسې خبره ده که نه وروره چې ګاډي کې کېناستو منم جبې نه واپس اوس روان یو کور ته زما کیمرې بیټري بالکل لو ده او خبره داسې ده چې ولاګ به لا ختمو نه چې کور ته ورسو ولاګ به ختمو ښه انشاءالله نو ولاګ به لا سټارټ وي زمونږ سره اوسئ ښه نو د غر نه راکوز شو ګاډي کې پېټرول مکمل لیټ یې راته لګولی و پېټرول ورچو او رمیز خان خو ده دی شاته نعیمه ته ستړی شوې که نه ما یاره سر درد دی سر راځي یاره ما له روټۍ راوچې دی روټۍ راوچې نه دی پته لګي نه درد دی بیا ښه نو ده په سر درد دی او زه خو لږ ستړی شوم خو خیر ښه یم لا برابر یم واپس راورسېدو پیزا ګټ ته دا دی پیزا ګټ او پیزا ګټ کې یو غټ هوټل دی دا واپس راورسېدو او بس نورې خبرې بیټري مې تاسو ته وختي مو ویلې چې لو ده نورې خبرې ترې چې دي که نه دا به کور کوو صحیح ده چې بونیر ته را داخل شي که نه دا چلونه یې بیا دا وینئ دا غرونه یې په ګاډو کې ایښي دي سړي سره د خپل ځان یاري خدای پاکه چې روغ به کور ته ورسم او که نه پاک اسلام آباد د کور ته راورسېدو تقریبا 9 بجې وې چې مونږ راورسېدو اوس خو تقریبا 9:45 دي خو چې مونږ راورسېدو نو 9 بجې وې او خبرداره که نه چې پرونی ولاګ ځکه نه دی راغلی پرونی ولاګو چې ما بیګا ایډیټینګ کړی دی تقریبا سهار ته مې ایډیټینګ ختم کو تقریبا 1 بجه وه چې ما لیپټاپ بند کو ځکه چې بجلی نه وه که نه ما سهار به ایکسپورټ کړم خو سار شو او دا ټایم شو اوس هم یې د لیپټاپ پروت دی خو لا تر اوسه پورې مې هغه ولاګ چې دی هغه نه دی ایکسپورټ شوی څه مسله پکې راته راوتېره پته نه لګي څه مسله ده زه پې پخپله پوهېږم نه سهار مې نعیم ته وي خو زمونږ تادي و مونږ وتو نو هغه پکې څه ګوتې وغیره ووالې خو ټیک نه شو انشاءالله زه کوشش کوم چې دا ولاګ چې دی که نه دا پرونی ولاګ و دا زه سبا سهار اپلوډ کړم او دا نننی ولاګ چې دی اوس چې کوم ولاګ کوم نو دا به زه سبا سهار اپلوډ کوم او نه رښتیا نن شپه اپلوډ کوم او دا پرونی چې دی دا به زه سهار اپلوډ کړم نو زمونږ نننی ولاګ چې و که نه هغه بس دومره و اوس ماله راکړه اجازت و د سباني ولاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېرچل خیال ساتئ د لوی الله په امان